دلته ولې نه پکارېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدای الله تعالی ته اوږد عمر د خیر دپاره درکړي چې دې دپاره څه نو دلته ذهنا اول نه یم دې ته نیت کړی چې دلته به تکلیف وي، دلته به زحمت وي، خلک به دې ټېله کوي، خلک به در سره دا کوي. نو هغه اول نه ذهنیت داسې جوړي چې ته به مهرباني کوې، ته به ښه څه کوې، دا تکلیفونه به منې. مثلا اوس دلته یو واده وکړي سره تیر و بیر سي، هم ملګري ته نه پکار کېږي ځکه چې په دې باندې آماده یې ذهنا چې دې کې اجر ده، دې کې ثواب ده. ولې دا ذهن په خپل وطن کې دې ته نه آماده کوي چې په خپل وطن کې که زه ستا په پښه وختم ته ولې ماته پکارېږي او دلته نه پکارېږي؟ الله دې اجر درکړي. دا خو اصلا داسې ده چې دا د همدې دپاره ټریننګ ده چې موږ په وطن کې دا کار وکړو، خو متاسفانه هغه احساس بیا موږ نه لاړ سي. کني اصلا دلته راتګ خو دا ده چې دلته یو تربیه سو، دلته یو شی واخلو، بیا په وطن کې دغه مطابق موږ نور سره مینه محبت وکړو، اخلاص وکړو. دا خو د دین ښودنه ده. مثلا موږ د صله رحم دا په اسلام کې دومره مهم او اساسي شی ده چې بل در سره نه کوي، ته باید خپل سره وکړي. هغه چې در سره کوي د هغې خو حق جوړېږي چې ته ورسره وکړي. خو متاسفانه موږ د چا په ښادیو کې خوښیو کې څه نه کوو چې ما ته نه ده راغلی نو زه نه ورځم، زه شرکت نه کوم ځکه د ما په څه کې نه ده راغلی. خو اصلا په اسلام کې دا سرحد نشته. حاجي صاحب ته بله خبر راته وکړه، دا سیاست دلته دي که نه؟ مثلا په دې طواف کې ټول ښځې او نارینه یو ځای تېرېږي، منځونه هم چې کوي په ډېرو ځایو کې ما ولیدل یو ځای دي. ولې دا مشکل دلته نشته؟ او په پېښور کې خو بیا ښځې او سړي باید یو ځای نه وي. نه که نو ولې؟ څه ووایم، دلته به دغه کوي او مدینه کې خو بېل وي او دلته نو دا ولې هلته بېل بېل دي او دلته یو دلته هم بېل کړي دي. خو دا یو بل ځای خلک دي به سره دغه شي او ګنې ښځې سره سړي مونږ نه کېږي. نه مطلب مې دا دی چې مثلا په پېښور کې د ښځې سره نږدې شولې خلک دې هم نه پرېږدي، وایي چې ګناه هم ده او بې شرمي هم ده. نو دلته خو دا مشکل نشته. نشته دلته نشته. دا ولې؟ دلته دا دغه نه کوي. نه حاجي صاحب، خو دلته هغه هدف او څه مشخص ده چې د څه دپاره سره یو ځای سي. ادب دي، ادب دي. دلته خو هغه غټ مقصد یو ده چې ځکه مونږ د الله عبادت کوو، نو ته دا در سره ذهن نه وي چې دا ودرې زه چا سره ولګېدم یا چا سره داسې ذهن ته دې ته جوړې. دا خبره ده. ځکه دغه ذهن نشي کېدی چې په خپل وطن کې هم همدغسې جوړ شي. خو خیر موږ څه اصول لرو په اسلام کې، څه هغه قوانین لرو چې چیرته باید دي. ګوره ډېر داسې شیان دي چې په اسلام کې هغه ناروا دي، خو د عذر وخت چې راسي بیا عذر هغه روا شی څه کوي. فرض مثال مونږ 4 رکعته فرض مونځ کوو، خو په سفر کې 2 رکعته دي، بل وخت نه دي. مثلا د یو څه دوایي دپاره بعضې شیان بالکل حرام دي، خو هغه د تا د هغه صحت په خاطر باندې که چیرې ته هغه ډاکټر هغه طبیب حاذق درته توصیه وکړي ته هغه استعمالولی سي. نو دا څه اصول، خو اصلا دین د بشریت د هغه سوکالۍ دپاره ده، د بشریت د هغه څه دپاره ده، د مینې او محبت دپاره ده. خو دا بېله خبره ده چې ولې موږ هلته نه کوو، ولې دلته نه کوو. نو بیا هم او حاجي صاحب څه وارې راغلی ته حج ته او عمرې ته؟ عمرې ته زه 5 وارې به راغلی. 5 وارې عمرې ته او حج ته 2 پیرې. 2 پیرې. او اول ځل چې راغلی وې حج ته یا عمرې ته دلته که نه، دا به څو کاله مخکې و؟ اوس مونږ دغه نه ښودلی ته وکړ دغه و ده ډېر وخت خوښه ده. اوس مونږ تعلیم واده دې کړی و؟ تازه واده مې کړی و. او اوس څو کلن یې؟ اوس به دا 7 ته به یم. 7 کال یعنې 7 کلن یې. او مخکې تا یوه خبره وکړه چې مثلا ته 8 دي که 8 شپې دلته یې، مکه کې 8 شپې په مدینه کې. دا شپې څو باید دي او څه رقم؟ دا راته ووایه لږ څه توضیح کړه. 40 منځونه باید وشي. حج کې 40 منځونه به پوره کړې، چې پوره نه کړو نو هغه حج نه کېږي یا دغه دی وایي که نه داسې ده که نه. او په عمره کې ته څه فکر کوې؟ په عمره کې باید څه منځونه منځه کې چې هر څوک یې مړه ولې دغه داسې دی چې چاله کمې ورځې ورکړي، چاله زیاتې ورځې ورکړي. اوس خو هغه دغه نشته. خبره دا ده زه دې وډار کړم که نه، اوس زه راغلی یم د یوې هفتې دپاره 8 ورځې، نو خو په 2 ورځو کې خو زما 40 منځونه نه پوره کېږي. 15 منځونه کوو که 15 هغه مسله په حج کې ده.
دې کې نشته. نو دا فلسفه ته راته وایي. نو الله دې اجر درکړي. دا خو درسته ده چې ځینې فقهي مسایل دي او ځینې اجتهادونه دي علماو دي، هغه ځان ته خبره ده. خو اساسي خبره دا ده چې عمره همدلته فقط لکه موږ تاسو چې راغللو هغه اوله ورځ طواف وکړو، عمره وکړو او سر وتراشې، د دې ته فارغ شوې. نور دا ثوابونه دي، دا بیا درجې دي چې دغه مثلا مونږ فرضیت ده، دا واجب دي، دا مستحب دي، او په دغه کې ځینې هغه افضل دي. نو ډېر په څه باندې ګرځي؟ تا ته معلومه ده چې یو لمونځ په دې کې د 1,00,000 لمونځونو سره برابر لري. مثلا په مدینه کې یو لمونځ له 1000 سره برابر ده، 50 یعنی 50,000 سره. نو دا هغه فضیلتونه دي، خلک زیات فضیلتونه غواړي. دا تش په چې حاجي صاحب وایي هلته، نو دوی وایي یو روایت همدغسې ده چې چا 40 لمونځونه وکړل په حرم کې ده، نو هغه بیا جوړ سو لکه مخکې چې تا خبره وکړه، هغه بیا وطن کې لمونځ نه قضا کوي، هغه باید وطن کې د لمونځ په جماعت وکړي. ځکه 40 لمونځونه یې دلته وکړل، خو متاسفانه چې موږ هر څه عبادتونه وکړو دلته یې پرېږدو. بیا دغه ټریننګ چې موږ دلته حاصل کړی ده دا بیا وطن کې نه کوو. دغه دې موږ اوس ډېر هلته به مونځونه نه کوي او دلته ورګه دلته چې راشي او بیا چې لاړ شي بیا مونځونه کوي. نه خو کېدای شي داسې یو څوک داسې وکړي که نه چې یاره چې یو لمونځ دلته په 1,00,000 لمنځو حسابېږي، زه به همدغه یوه هفته چې دلته یم دا لمنځونه وکړم ټول عمر مې بس دی، بیا به یې نه کوم. که څه فکر کوې؟ نه نه به ولې به نه کوې، مونځ خو مات کېدل نشته. فرض دی مطلب ستا د ډېرو ثواب وشو، ستا د ډېرو ثواب وشو. نور خو دغه نه دی، مونځ خو مات کېدل نشته دي چې ته دا وکړو بس نور مه کوه. حاجي صاحب ته خو په دې هغه کې معلومات لري، دغه ځایونه راته ووایه، دې ځای نه به یې داسې وګورو. دغه چې دی دا خو د حرم شریف برخه ده که نه، او دا مخکې تاسو هم راته وویل چې مخکې دا نه و جوړ شوی نه، اول ځل چې راغلي وای دغه ځایونه نه وو، او د هغه په باره کې هم راته وویل. دا ولې نو خو کال پکې کوي دې نه ښکار و دغه رنګي وو، مطلب اوچتایي لکه مخکې یو چت دوه چتو چې ته چې راغلی وې دا د زمزم اوبو هغه چینه هماغسې وه، او اوس خو ما ونه لیدله چینه. نو اوس خو اوبه بار وباسي، په کوم طرف بوځي پته نه لګي. حاجي صاحب ته هم لکه چې لیدلې وه. نو بالکل ما خو دا لیدلې وه لکه حاجي صاحب چې ولیدل ته توصیه کارونه، یعنې زه راغلی وم، زه وم 22 کلن چې په حج کې راغلم، او اوس نو 4 کلن یم، هغه اول ځل چې راغلی وم. نو ډېر تفاوت و. دغلته یوه کتابخانه وه کوم چې مخکې اوس دغه جي کې دا وړاندې اوس دلته تعمیرونه جوړ سوي دي. دغه کتابخانه چې وه دا اصلا هغه د دارالارقم کور و چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته څه کوو، او دغه اخواته بیا صفا او مروه غونډۍ ده، او کومه چې نه چې تا ویلې وه بالکل مونږ به کته کېدلو، فقط د مقام ابراهیم چې مونږ تاسو پرون د دې سره به کته کېدلې، داسې پټه پایې به زینې به وي، او بیا دغه خپله چینې ته یو پلاستیک یا شیشه غوندې شی ورکړی و. نو مونږ لیدله هغه اوبه هم بیا په نلونو کې راتللې، لکه د په وطنو کې چې چاراندام کوي، د چاراندام دپاره به د چاراندام هم هلته کولی شو، یعنې هغه څه وو چاراندام ځینې به جوړ کړي وو، داسې چوکۍ یې جوړې کړې وې، داسې څه وو. نو اوس خو طبعا هغه وخت کې دومره کسان نه وو لکه دا بلډینګونه چې اوس مونږ ګورو، دا بلډینګونه یو هم نه وو. او دغه چې ته ګورې دغه څه تشنابونه چې دي، دې کې روایت دا دی چې دا د ابوجهل کور و دلته، دغه کې دلته دا کورونه وو. نو دا ساحه خو اصلا ډېره وړه ساحه وه که نه، خو اوس خو صفا مرمانه چوزي هلته دي دغه دی ده نبي علیه السلام کور سره، نبی علیه السلام کور دی، بیا راځي خو ابوجهل ټټۍ دي، او دا خوا دي نو بیا هلته دي خوا دي صفا مرمانه خوا دي. صحیح ده، خو د ابوجهل په کور باندې هغه ټټۍ یا تشنابونه جوړ او بچی دی لوی شه، او صفا او مروه غونډۍ باندې خو پوهېږي کوم چې اسماعیل علیه السلام هلته ابراهیم علیه السلام پرېښوده، او بیا نو هماغه وه په غونډۍ کې دا اوبه د الله په امر یې پرېښودل تنه، او بیا دا تږې سول، او بیا هماغسې مونږ چې دا وځلې ځو دا د اوبو په لټه کې او یا د چا په لټه کې سول چې یو څوک پیدا سي نو مونږ سره کومک وکړي. بیا هماغه چې الله سبحانه وتعالی څه وکړل نو دا دغه دی بیبي عایشه وایي دغه شوې وه ده تږې شوې وه، تږې شوې وه نو ماشوم یې هلته اچولی دی، که نه دغه کوم ځای کې چې دغه شوي ماشوم یې اچولی دی امام السلام، او هغه د ستلې ده د غونډۍ ته ختلې ده،
ماشوم ته هم ګوري دی خوا منډه وایي او دی خوا منډه وایي صفا مروه دا د هغې په هغې کې منډه د چا زوی و؟ ماشوم د ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام. یعنی اسماعیل علیه السلام تږی و ماشوم و وړوکی یا مور یې تږې مور وه. یې تږې وه مور یې تږې وه او چې راغې چې راغله نو ماشوم پروت دی ازمری ولاړ دی خوله کې ولا تېره ښکلې ده ماشوم وږی و که نه مړی الله داسې داسې ده که نه بالکل دغه بعضې روایتونه چې لکه داسې ورته اشاره وکړه زمری او پلانکی او داسې دا صحیح روایتونه نه دي، ضعیف روایتونه دي. خو په هر تقدیر ما مخکې عرض وکړ چې دا خو مختلف خلک هغه د څه د یو شي د نور جلب لپاره یو څه ځان یو څه خبرې پکې کوي. خو اصلا اساسي خبره دا وه چې دا تږې وه او د اوبو دپاره الله سبحانه وتعالی دا زمم درېږي زمزم ودرېږي یعنې دا اوبه درېدلي دي بیا یې جوړې کړي دي او بیا همدغه و چې بله قافله راغله او بیا نه بیا زمزم اوبه بیا هغې نه هغه مطلب زیاتېدې که نه نو بیا هغې نه هغه زمزم بس هماغه ځای کې ودرېدلي دي بیا به قافلې راتلي دې خو خوراک ذریعه نه وه که نه نو هغې به هغه اوبه ورکول هغوی له به د خوراک شی نه ورکول. خو لکه چې حاجي صاحب خبره وکړه بېلابېل روایتونه دي بېلابېل کیسې دي په دې باره کې او هر څوک په خپل رقم پوهېږي ولې اصلي خبره دا وه چې ما چې پرون کتله یوه برخه ده چې په هغې برخه کې خلک تیز دي لږ منډې غوندې دلته منډه والې ده دلته منډه والې دا خو اصلا چې کله په د صحابه و کرام څه راغلل بیا نو دلته مشرکین هغه مخکې ناست وو او مجاهدین یا صحابه کرام ډېر سخت ستړي وو بیا د دې دپاره چې هلته څه نه کړي دې ته رحمل بیا نو د پهلواني په څه باندې دلته یې منډې وکړې کوم چې اشنه چراغونه لګېدلي په دغه حصه کې هغه منډې دې دپاره وکړي چې دښمن ته دا وښیي چې د مونږ حوصلې ختمې نه دي مونږ اوس هم په څه باندې هغه د طواف چې کوي دا درې چکره دا تا چې دا ولې ښکاره کړې او داسې به ځي پهلواني شکل به کې پهلواني شکل به کې دا دغه شکل دی چې یاره مونږ دلې ځان تیارو کافرو ته که نه مونږ ځان تیارو او هغه چې دی که نه صفا مروه و هغه منډه هغه بیا شی به یې منډه والې ده تږې شوې وه یو سره لم تللی و بل سره نه اوبې کتلې چې راغلې ده بس چینه راختلې ده دا بې زمزم ولې هغه ستاسو خبره حاجي صاحب چې هر چا په هر ډول چې دي اورېدلي دي خو اکثره روایتونه چې دي مثلا لفظي انتقال شوي دي که نه د یو نه بل ته د بل نه بل ته په دې شکل کېدای شي نه الحمدلله په دې کې خو ښه کتابونه هم شته معتبر د سیرت کتابونه د مستند کتابونه شته یو خو په دې دین کې هغه څه یو خو د ما او د حاجي صاحبو د دې قصې دي که نه کېدای شي په دې کې زیاتت و کمک راسي مونږ له بل قول له قول نه اورېدلی یو د علما په دې کې متخصصین دي هغوی بیا صحیح قول زمونږ او ستاسو کابل که نه زمونږ او ستاسو صحیح دین دی صحیح نو فکر کوي چې موږ صحیح پوهېږو صحیح دین دی نو موږ څنګه بیا زده کړی موږ په عربي نه پوهېږو بیا دین مو څنګه زده کړو بس الله خدای نبي علیه السلام سبق نو ویلی ځکه هغه هم چې په نازل شوی که نه اقرا ربک او یو آیات به راتلو او هغه به لیکلو